تراوی اته رکعات دي او کشر رکعات. نن دغه خبره ډیر زیات زور اخیسته. څوک وای منیر شاکر داسې وای پلانکی عالم داسې وای ګوره ته به نه منیر شاکر ته ګورې او نه به یو پلانکی عالم ته ګورې. موږ به ګورو د الله و دین ته، د الله و قرآن ته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې مبارک په میاشت کې تراویح څومره رکعاته کړي دي. راسئ چې دوه حدیث درته بیان کم. د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به موږ ته په روژه مبارکه کې د شلو رکعاتو تراویح لمونځ چې دی هغه راکوي، یعنی شل رکعات نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جمعات باندې د تراویح لمونځ چې دی هغه ادا کړی دی. دویم حدیث د جابر بن عبدالله رضی الله عنه څخه روایت دی چې یوه شپه نبی کریم صلی الله علیه وسلم راووتی او موږ ته د شلو رکعاتو د تراویح لمونځ چې دی هغه راکوي، یعنی د شلو رکعاتو د تراویح جمعات چې دی هغه یې وکوي. دغه دوه حدیثونه داسې احادیث دي چې د دین علاوه د ټول امت پر شلو رکعاتو تراویح باندې اجماع شوی ده. اجماع دغه د اسلام او د شریعت یو دلیل دی. د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې څه وخت دی مسجد ته راغلی، په مسجد کې وکتل یو څو خلکو اته رکعات تراویح کولې، یو څو خلکو لس رکعاته کولې، یو څو خلکو شل رکعاته کولې. حضرت عمر رضی الله عنه ټولو ته ویل چې د نن نه بعد به تاسې په یوه امام پسې شل رکعاته تراویح کوئ. یو څوک هم داسې نه و چې پر دې خبره باندې اعتراض کړی وای. ټولو خبره ورسره ومنله، د ټولو سر چې دی هغه خلاصولو. دغه بعده نن که چیرې منیر شاکر داسې وایي چې اول خو دا خبره کوله چې تراویح چې دی هغه اته رکعات دي، اوس دا خبره شروع کړې چې تراویح ګر سره ستانه ای زما دوستانو، ای زما ورونو، دا خبره درته کوم چې د خپلو علماو لاس مه پرېږدئ، د خپلو علماو لمن مه پرېږدئ، د خپلو علماو سره مضبوط تعلق ساتئ. دغسې خلک په دین کې راسي سبا به وایي روژه هم نسته، سبا به وایي چې لمونځ هم نسته، او داسې خلک د دې حمایتیان دي. که چیرې څوک لمونځ نه کوي